دی میاش کې بدن په خدای بخې او د ژوند او د مرګ څه پته لګېږي او که د نه نیکۍ کمې وي نو کوشش به کوې چې په دې میاش کې ځان له عملنامه ډکه کړې په اسانه ډکېږي یار که نه یار په نفل و فرض ملاویږي او په فرض او اویا ملاویږي ډېره په اسانه ملاویږي دا برکت شو بیا فرمایي رسول الله مبارک په دې کې یو شپه ده چې د هغې د زرو میاشتو له عبادت غوره دی دې کې به وروستو خبرې کوم فرض الله صیامه روجې خدای فرض کړي د رمضان روجې وجعل قیام لیله تطوعا او د شپې عبادت زیاتی عبادت دی نفل دی سنت دی د شپې عبادت تراویح چې ورته موږ وایو یا تهجد چې ورته موږ وایو د هغې ثواب ډېر زیات دی اوس په نورو شپو کې تهجد هم ثواب لري خو په رمضان کې تهجد دامره ثواب لري لکه فرض چې کوې رسول الله مبارک فرمایي فرض الله صیامه روجې در باندې الله فرض کړي دي وجعل قیام لیله تطوعا هغه نفلي عبادت دی د رمضان د شپې تراویح به څنګه کې تراویح کېږي خو چې لږ یو پوټی پرهیز ورسره وکړې مونږ پرهیز نشته لږ یو پوټی شربت کم وڅښو خو شربت ورځ هم لري که نه هلک بس کې شربت بس کې شربت کم وڅښې پکوړه یو دانه دوه وخورې سیخکي یو دانه وخورې نو بیا یې تراویح کېږي په عربو کې خلک داسې کوي هلته درستخان وغوړېږي په سعودي عرب کې نو خلک دوه درې څلور کجورې وخوري یو ربل ډوټۍ وخوري ورسره ګاوه چای وي د هغوی هغه وڅکي یاره قسم په خدای ډېرې خشته تراویح بیا کېږي هېڅ څوک سړی دي او دلته موږ څه چل کوو موږ د دې سپېمو ځان ډک کړو نو ښه شربت مضبوط جګ بشیر جان قسم دې سیستیا درته یم ګورې دروغ درته نه یم مخامخ ناست ښه مضبوط جام په جام د کار کېږي رښتیا وایه نه کېږي نو ما ده پته ما سره روژه ماته کړه ما ورته ویلي چې بشیر جانه مه کوه او دا چای وڅښه دا روټۍ وخوره دومره شربت وڅښه چې بیا دې غریب روټۍ نشي خوړی شربت او خوراک چې ډېر وکړي نو بیا د سړي وجود کې صفرا پیدا شي د سړي وجود کې سستی پیدا شي او چې یخ خوراک دی که وجود کې سستی پیدا شي دی بیا تراوته نشي وتلی دی بیا ختم نشي کولی ختمونه پکې وکړئ صاحب د رمضان او خشته تراویح وکړئ ښکلې تراویح مزېدارې تراویح داسې تراویح نه لکه دا ډزه تلاوت چې پکې کوي خدای پورې به ټوکې خندا به نه کوو تلاوت چې کوي الحمدلله ته به یې ګنې کلاشنکوپ یې د 500,000 ګورو ډک کړی دی او ډزه یې دا خلک داسې ما سره چې څوک کښېني او خبرې را سره کوي دقسې خبرې کوي تړ او زر زر خبرې کوي رښتیا وایي قار راځي که نه راځي هلکه خدای ته وګوره خبرې په قلار کو داسې کوې لږ ورو ورو کوه او یو سړي هوټل ته لاړ نو هوټل والا ته وایي سړي پخ کړي دي نو هغه هوټل والا خو زر در لګې کړ او ته کچا غوښه او نری غوښه غټ ګوپي او ټیپر او بټینګن او فلان نو دی وایي وروره یو ځل یې بیا ووایه خدای شته که پې پېښ شو نو هغه ورته بیا وایي نری غوښه غټه غوښه قورمه او پوله او پلانکې او کر نارې کړي او ته یې بهي جان خوند یې ونه که یو ځل یې بیا ووایه چې هغه ورته بیا ووایي نو دی ورته اخره کې وایي وروره وایي داسې کار وکړه شړق دې وخوري چې څه خورمه خو لږ یې ووایه چې یو خو پکې راونیسو که نو سورت فاتحه او د قرآن آیتونو تلاوت د په قلار ووایه چې الله ته یو ټکي خو د فرښتې راونیسي که نه نو موږ پکې څه ونه وایو یاره جي تراویح مړه دلته مه کوه پلانکي مولوي صاحب لزو هغه په 10 منټه کې تراویح کوي او په 20 منټه کې د هر څه نه ډز وباسي ډز استاد هر څه نه ډز وباسي دا ته منځ کې ته الله خوشحاله قسم په خدای قسم درته خورم دا قسم خوړل زه ولې خورم درته دا خو زه رښتیا ویم دروغ خو نه ویم دا قسم الله په قرآن شریف کې خوړلی واللیل والضحا چې کومه خبره څوک په چا مضبوطی نو قسم ورسره خوري قسم رسول الله مبارک خپلو صحابو ته خوړلی دی والذي نفسي بیده زما په هغه ذات قسم رسول الله مبارک فرمایي چې زما ستا د چا په اختیار کې دا کار داسې دی
چې کومه خبره څوک مضبوطی او کلکۍ او رښتونې خبرې او ډېره رښتونې خبرې او سره قسم خوري. الله خو رښتونې دی ولې قسم خوري؟ پیغمبر مبارک رښتونې دی ولې قسم خوري؟ زیره ته قسمیان ویما چې دا کم منځ دا زر زر منځي او دا د منډو ترړو منځي نو چې فرشتې دا منځ اخلي الله لیوړي نیکی بر الله تخیجي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه نیک عمل الله تخیجي نو چې دا منځ واخلي الله له یوسي الله وی دا مې نه دی پکار ورشه او په دا مخې ورته واپس ورغورځوه عبادت کوي او که ځان خلاصوه. او زه نه پوهېږم زه په دې نه پوهېږم چې ته د خپلې محلې نه هغه بلې محلې ته هغه ملا پسې دی چې هغه کلاشنکوپ ملا دی ډرډرې ملا دی نو دا په لاره یې څونه ټیم ولګېد. ټیک دی چې مونځ خو یې راته په 20 منټه کې وکړه خو 10 منټه یو طرف نه ولګېدل او 10 منټه د بل طرف نه دی ولګېدل نو 20 منټه ردا شو. نو چې دا 20 منټه په لاره لګې نو د خدای ظالمه د خپل امام پسې په دې خشته او تراو ولې نه لګې؟ الله له چې مونځ لګې نو ګفت ته جوړ کې څه شي ګفت د خدای ډېر شي نه دی پکار د الله ښکلی شی پکار دی. زه به دلې یو مثال درکوم. ستا یو دوست دی هغه واده کړی دی او هغه له تا مټۍ یوړه 4 کیلو دی په بازار کې واغېسته 4 کیلو او هغه تور او سپین او زیړ او شنه هر څه دی پکې واچول خو د پلاسټک په ګوتۍ کې دی واچول. اوله دی یوړل چې صاحب ستا زوی واده کړی دا واخله په موټر سایکل دی په منډه منډه په ډګډګي وځغلول. رښتیا ووایه چې هغې کور ته یوسي نو هغه ښځه به یې څه وایي دا ستا دوست راوړی ده او صاحب دا زما دوست یاره خو ډېر هوښیار دوست دی بس یو پلکی نیمګړی دی نور برابر دی یو پلکی نیمګړی دی نور برابر نور پوره دی بس په وزن ښه پوره دی خو لکی نشته دی. دا 4-5 کیلو غریب تاوان وکړه نو په شاپنګ بیگ کې راوړه نو هغه خو ټول ګډ ګاډېره شي که نه ماجور مرکب ته جوړ شي. دا به غوا ته اچومه دا خو ماشومان هم نه خوري دا خو ټول شپه لاره شلقېدلې ده دا خو میلمه ته هم نشم کېښودی ښځو ته هم نشم کېښودی. نو رښتیا ووایه دا سړی چې دا 4 کیلو وړي ده هوښیار دی که دا قمقل دی وایه قمقل. بل یو دوست دی هغه وله 1 کیلو واغېسته او په پچی کې واچوله د مټیو پچی او د پاسې پې ګلونه هم کېښودل دانه روغه روغه پرته ده پلاسټک یې هم پې چړاو کو د پاسې پې بیا ګلونه واغېستل او یو ویړه هغه ښځې له یوړه دا د مې پلانکي دوست راشه که نه دې ته هوښیار وایي دومره ښکلې خشته جوړه کړې ده 4 کیلو ګډ ګاډېره بوتاوه او دا 1 کیلو خو دانه ځان ځان له پرته ده که اوس هغه کور والا بل چاله به ګفټ کې لېږي هم لېږلی شي که میلمه ته اکدیم خشته مزېدار نو دقه رنګې الله فرمایي قرآن شریف کې الله فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. مرګ او جون مقصد سره دی چې ته نیک عمل په دې جون کې وکړې چې مرګ وخت کې د هغې خدای پاک طلبیات اجر درکړي چې دې ازمایش کوي الله پتا چې دنیا کې د مرګ دپاره کم عمل کوي چې کم یو ښکلی عمل کوي اکثر عملانه چې ډېر عمل څوک کوي لږ په پښتانه وي لږ خوره خو تل خوره لږه ګټه کوه خو تلې کوه نو لږ عبادت کوه نفلي یادوم فرض نه فرض خو چې څه مقرر دی به کې نفلي عبادت لږ کوه خو خشتی کوه ښکلې کوه چې الله ته دا ستا دا ګفټ ورسېږي چې رب العالمین پې دله پوره اجر او پوره ثواب راکړي. ډېر خلک مونځ پورې نخرې کوي او ټوکې کوي هلکه سمع الله لمن حمده چې ووایې نو لږ شاده نیغه کا چې تا پسې وروسته مقتدي خو ربنا لک الحمد ووایي که او چې د سجدې نه پاسې الله اکبر ووایې نو شاده نیغه کا. دا شا نیغول او د رکوع نه بره پورته کېدل واجب دي او د 3 امامانو پریز فرض دي او زمونږ طالبان وایي د واجب او د فرضو په عمل کې هېڅ فرق نشته. یاد وساتئ کوم سړی چې د رکوع نه سر پورته کړي او نیغ سجدې له منډه کړي او ملی نیغه کړي نی مونځ یې نه کړي دومره زبردست نقصان په دې مونځ کې راغی چې دا مونځ په نش حساب دی او چې کوم سړی یې سجدې نه سر پورته کړي او په منډه بیا دویمې سجدې له لاړ او دا ملی نیغه نه کړه مونځ یې نه کېږي ځان یې هسې برباد که وخت یې هسې بېځایه ضایع کړه.
امام وی سمع اللہ لمن حمدا اللہ اکبر ایت خدای دے پتاڑا کا سٹکورے کا پل مندم تبا کا مقتدیان دیم غرق لل او چی سجدے نا پاسی اللہ اکبر خوارشی دا سکے خدای پوری ٹوکے کے زان خلاصے دا منزنا خخ کلی منز کوا امامانو تبے اغسی منزو کے چکم رسول اللہ مبارک کرے خپل ځان مغر کوي ځکه چې تا منځ خراب که د مقتدیانو منځ یې غرق کو که هغوی ته پته لګي چې دا خراب منځ د هغوی هم ثواب ونه شو ګناه وشوه په ذمه باندې شی پاتې شو او تا د ټولو مقتدیانو ذمه په سر واخیسته د ټولو ګناه ستا وشوه د ټولو ستا وشوه د هغوی مو شو ستا مو شو مونږ د چا مونه شو ته ښه کوي زر زر په لګیا به یو تلاوت چې کوي نو زر زر په منډه رو رو په قلار قلار کوه هر خپل ځای ته رسوه خپل مخرج ته رسوه او تاسو ته زه وایم امامانو ته م وایم چې کوم امامان دي چې د خدای خاطر وکړئ منځ په قلار کوئ منځ د الله سره مناجات او رازداري ده منځ معراج المؤمن دی الله سره ګپ خبرې اترې کول دي نو په اطمینان خپل منځ کوئ رکوع سجده قومه جلسه په قلار کوئ او په اطمینان کوئ او مقتدیانو ته م وایم چې دقسې ملا درنه مخکې او دا ډزو دې جوړ کړي ټکې د مټه نیسئ او ستا چې منځ پورې خندا مه کوه زموږ منځ مه خرابوه بس که څه امامتي راله راکولی چې غپه ښه که څه امامتي راله نه راکوې نو موږ دا شرم منځ مه کوه په دې خبره خو څه رسېدې بیا هم ختم کوئ ختمونه پکې وکړې ډېر خلک یې د هغې ختم لملا ماتی امام ورته وی ختم کو امام حافظ وی یاره څوک نه ودرېږي ای ته په خپله نه ودرېږې نه ودرېږي څوک دا خلک ولې به نه ودرېږي او بخور ته ودرېږي که نه ودرېږي په دې سړک چې راشي نو فرینکوچ ته 1 ګنټه 2 ګنټه ولاړې که نه ولاړ رښتیا وایه او د سوزکي په ډاله ودرېږي چې ډک ډک کوي که نه ودرېږي او چې بس ته وخېږي نو په بس کې ودرېږي تر پېښوره پورې که نه ودرېږي نه ودرېږي ولې نه ودرېږي ښه ودرېږي خو ته نشې ودرېدی رکاوټ به په نیکۍ کې بلکل نه جوړېږي لکه ګوره زه د خپلو زما ټول مقتدیان یې ټول مېرونه یې او چې څوک مې بیان اوري هغه هم زما نږدې دی ټولو ته دا خبره کوم چې که امام درته ووایي چې ختم کوئ ښه الحمدلله شکر وباسئ ټول وایي الحمدلله شکر وباسئ چې امام دی حافظ دی شکر وباسئ چې یو حافظ در راغی درته ختم کوي ها ټیک ده یاره وایي 3 شپې لږې سختې دي نه شو کولی مونږ ته یې میاشت کې ختم کړه لږ لږ یاره میاشت کې حافظ صاحب وایي میاشت کې لږه ګرانېږي راته بل ځای کې هم کوم 15 کې ختم 10 ورځو کې ختم خیر دی که په صحیح طریقې په 6 ورځو کې ختم دا جوړه په خپل منځ کې سره اوکې خو رکاوټ به نه جوړېږي څوک نه ودرېږي دا دې ته لټ وایي لټ دې ته څه وایي لټ لټ دا لټ دی یو نوکر و د خان په کټ کې پروت و لټان خو شته نو د خان چې وکتل چې خدای پاکه زه په کټ کې ملاست یم نو دا پلار راته ولې په کټ کې پروت دی د دې خلکو بیا دا مزدور غریب بدی شي هلکه خو چې ته د خدای بنده هم د خدای بنده ګوره د دې حدیث په آخر کې رسول الله مبارک فرمایي وی من خفف عن مملوکی فی فیه اعتقه الله من النار واه واه رسول الله مبارک فرمایي چې چا خپل غلام ته خپلې وینځې په اسانتیا راوسته او کار یې پرې لږ وکړو او کم یې پرې وکړو خدای به یې څټ د اور د جهنم نه آزاد کړي دقه رنګ یو سړي مزدور راوستی دی دیاړي یې راوستی سخت کار پې په روجه کې نه کوي نرم کار پې وکړي لږ کار پې وکړي دقه رنګ ستا یو مزدور بوتلی پټي کې پلاو کې بل څه کوي بچي غرمه د خیر دی ګنټه کم کار وکړه خیر دی په قلار قلار کوه دا ستا نن سبا مملوک او نن سبا غلامان نشته نن سبا هم دا خلک دا همسایهګان او دا غریبانان خلک دی او دې کار کوي چې په خپل دا رنګ ستا په کور کې څوک خدمت کوي په حجره کې د خدمت کوي پټي کې د دیاړي مار نیولی دی مزدور دی نیولی دی کار ورته آسان که آسان آسان چې کار دی په احسان که خدای به دې سټ د جهنم د اور نه آزاد کړي دقه رنګې بلې واوره د مملوک په حکم کې څاروي بني څاروي اگر چې روجه نه نیسي لیکن چې څوک څاروي چلی اخو روجهدار دی غریب کنه چې څوک په دې سانډا شي راوړي اخو روجهدار دی کنه چې څوک یوې کوي په دې څاروي هغه خو روجهدار دی کنه زمونږ خلک پخواني یاره خو زمونږ دا مشران پښتانه به ټول جنت ته تلي که خیر انشاءالله ولې به تلي د جمعې په ورځ به دوی په کار نه کوو یاده مو ده ظفر لره
جمعې پر ورځ به کار نه کو، د عرفې پر ورځ به خدای شته کار نه کو، د اختر پر ورځ به کار نه کو، د عرفې پر ورځ به ګیاګانې ډېرې راوړي، د عرفې نه مخکې وي اختر دی عرفه ده نو دا به کور کې جمع کړي، د جمعې پر ورځ به کار نه کو، مخکې نه به ګیا راوړه په کور کې به کېښوده، مانځله ځان تیار اوس توبه وباسه. پیسه دونه خوږه ده چې د اختر په لومبۍ ورځ هم څه کوې لکه یاره بس لاړ به شو که نه، او دا کار دی دا روزګار به کوو، یا لکه اختر ورځ دی نو بس تېره شو په اختر مونږ څه کوو. داسې مه کوئ. بعضې ورځې بعضې ټیمونه الله عبادت له پیدا کړي دي په هغې کې عبادت کوئ. نو مزدورانو سره ښه نو دا خان باندې بده ولګېده چې زه کټ ته ختلی ما او دا نوکر پلان مې ورا سره په کټ کې ملاستي وی پاس هلکه که نه یاره ما له خوب راځي که نه بس تو دې کې کارونه مې وکړل که نه وی ښه دی یو کار وکړه وی بار وګوره چې باران شته او که نشته یعنې کټ نه پاسو پسې چل نو هغه ورته وی باران دی وی ظالمه کټ کې پروت وی چې باران دی تا ته څه پته ولګېده وی پیشو راله په هغې مې لاس راخ که لمده وه پوه شي په خبره نو بیا ورته څه وایي وی ښه ده بل کار وکړه وی دا بجلی مړه کړه لټ لټ بابا کوم دی پاسې وی بجلی را باندې ولې مړه کې وی ما له په رڼا کې خوب نه راځي نو وی سترګې پټې که تیاره به شي که یا صادر په سر واچه په سترګو واچه تیاره به شي خوب ته رڼا کې نو سترګې پټې که اوس مونږ سره پاس دی خدای پاک هغه وی دا څه په مصیبت اخره کې ورته وی ښه دا دروازه خو بنده که پس چلے پاسو مزدور ورته وي دا دوه کاره دی ما وکړل دا درېیم ته وکړه که ته پوه شي په خبره ځان نه به لټ بابا نه جوړی لټ بابا ختم کوو جی څوک نه ودرېږي دا ټول بوډاګان دي بوډا د کور ته ننوځي او کمبل دی واچي دا ځوانان خو به وکړي که رکاوټ ولې جوړېږي ختمونه وکړې ټول پکې ختمونه وکړې څوک یې په ولاړه نشي کولی په ناسته وکړې خیر دی نفل دی جاتي مونځ دی پراسته یو ګوټ ته کښېنه خپل پکې مونځ وکړې او امام صاحب ته هم پکار چې څوک یې ختم کوي چې هغه ډزول نه کوي راکټ ملاني چې ډزه 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 په قلار قلار تلاوت کوه لږ لږ تلاوت وکړه او شپه زیاته حصه په عبادت کې تېره کړې د ورځې بیا کوې خو خیر دی پروا درته نشته دی نو دا د شپې به که خیر انشاءالله ټول خشته تراویح به کوې او به کنه انشاءالله او ختمونه به پکې کوې که خیر انشاءالله او تهجد له وختي پاسه وقتی پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے عموماً اتر رکعت تہجد کردی تہجد اخیر شپه کې کېږي اتر رکعت تهجد یې کړي دي رسول الله مبارک نو دوم کولی شي څلورم کولی شي شپږم کولی شي عایشه بیبي فرمایي چې رسول الله مبارک کړي دي او اتر رکعت تهجد کوي او ښه په قلار او په تهجدو کې به دا فایده چې دغې وخت کې رب العالمین په یو خاص کیفیت او په یو خاص حقیقت باندې اعلان کوي او څه وایي څوک شته من یسألوني چې مانه وغواړي چې زه یې ورکم څوک شته چې مانه بخښنه وغواړي او زه یې وبخم واه واه الله په خپل آواز کوي څوک شته چې بخښنه وغواړي زه یې وبخم څوک رزق غوښتونکی شته چې زه روزي والا ورکم ورځ خلک وي روزي مې تنګه ده روزي مې تنګه ده روزي مې تنګه ده نو د رسول الله مبارک په خبر عمل ولې نه کوي چې روزي دې تنګه ده پیشمنی پاسا او نفل وکړه او الله نه غواړه او دا وکړي زموږ باباجي د خدای پاک وبخښي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به یو ټکی وي هغه به جړل دی پیشمنی کې قسم دی جړل به هغه جړاګانې ما ته یادې دي اوس هم چې پیشمنی به پاسېد نو خدای ته به په جړا او جړل به او دا به تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما وی الله زه دا ګناه خو زه ډېر زیات خراب کړم دا خو په ما ډېر لوی بوج شو خو الله چې دا خپله ګناه مې ستا مغفرت سره مخامخ کړه چې زما ګناه ډېره ده که د خدای مغفرت ډېر دی نو الله زما د ګناه نه ستا بخښنه بیا ډېره زیاته ده او بیا به یې څه وی یا الله مونږ تا ته نه دي ویلې چې دا آواز وکړه دا ستا پیغمبر مبارک فرمایي چې الله په خپل آواز کوي مونږ خو تا ته نه دي ویلې ته په خپله وایې چې ما نه بخښنه وغواړه چې وبخم نو زه درنه غواړم مې بخښه که مونږ خو نه دي ویلې چې ته وایې چې سوال وکړه الله تا ویلي دي چې ما نه سوال وکړه چې درکړم نو زه سوال کوم که نه راکړه اوس که او الله مونږ خو نه دي ویلې چې رزق مونږ خدا نه دا سوال نه دی کړی چې ته داسې ووایه تا په خپله ویلي چې څوک روزي غواړي نو والا ورکومه نو الله روزي م غواړم ماله روزي راکړي پېشمني پاسې تهجد وتا قبر دې سره ختمېږي
دې کې عجزي پیدا کیږي. دغه وخت داسې وخت دی چې د ریا نه لرې دی، څوک به درنه نه خبر او ته به د رب العالمین عبادت وکړې. دا د خوب د خوند د خوب ټیم دی، او چې ته د خوب د خوند دا ټیم الله له ورکړي. الله څه وایي؟ اوهو لذت النوم، د خوب خوند یې پرېښود او ما ته مخامخ ودرېده، دا د ما سره جوړ ډېره مینه ده. نو الله به در د هر څه قبول کړي انشاءالله العزیز. نو تهجد او تراویح دا کوئ. صحابه کرامو به څنګه کولې؟ یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې نو روت بار د اعتکاف د غزا نه، نو چې روت صحابه په جمعات کې نو ورته د جمع تهجد یې ورته په جمع وکړل. دې ته مینه وایي. ته وایې دا څوک نو درېږي. هغه خلک صحابه چې واپس شو یو بل ته الوي چې بیګامو د حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړي دي. هغوی نو ښه تاسو دا کړي دي ورېږې مونږ به م ځو. نو په بله شپه نور هم رالل، نو رسول الله مبارک ورته راووته، نو تهجد یې ورته په جمع وکړل. نو هغوی چې خواره شو نو هغوی دا بیا خلکو ته وایي چې مونږ خو حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړی دي. نو په بله شپه جومات د خلکو ډک شو. دې ته شوق وایي. او حضور نبی علیہ السلام سره تاسو تهجد په جمع کړی دي، ورېږې مونږ هم کوو، جومات مکمل ډک. نو په بله شپه رسول الله مبارک راونوته، سحر راووته. نو صحابو ته یې او صحابو به څه چل کوو چې کوم هغه پوزکې یې ځان ته تاو کړی و د اعتکاف دپاره، نو هغه یې په داسې په کاڼو باندې ویشته چې که نبي علیه السلام ودي چې راویښ شو مونږ ته جمع وکړي. دې ته شوق وایي. دا مونږ به څه شوق وایي؟ مونږ خو روجې لوی سړی به یي سنډه، روجې به پې فرض وي او پلار او مور به ورته وایي مه نیسه مړ به شې. ته خدای دې ښه کړه، مه نیسه ناجوړه به په تاله نه وړي، په تا نه وړي. ولې نه وړي؟ چې بالغ دی خو اوړي به که نه. صحابه به څه چل کوو؟ دا واړه ماشومان، دا پوټیني ماشومان چې دا روجې پې فرض نه دي، د روجې په غاړه ملا نه دی تېر، ډېر ماشومان دي، دي ته به یې روجې نیسئ. نو چې داسې غرمه به شوه نو په ژړا به شو. ماشومان خو ژاړي، اوږي شي، تږي شي، نو د لوبو څیزونه به ورته مخې ته کېښودل چې دا ماشوم په لوبو کې ماښام ته به یې وخورسئ. ماښامه پورې به یې په لوبو مشغولول او روجې ته به یې رسول. په روجه څوک نه مري. یو سړی بیمار دی، هغه به راته انشاءالله که موقع بله جمعه کې به راته ووایم چې چاله چې یو سړی ډاکټر دونه به راته ویم چې مسلمان ډاکټر، هغه مسلمان ډاکټر چې په خپله روجې نیسي. ګورې هغه مسلمان ډاکټر چې په خپله روجې نیسي، چې هغه درته وایي ته بیمار یې روجې مه نیسه، نو بیا خیر. بعضې سړی د شوګر دونه خطرناک بیماري چې د هغه د شوګر لیول لاندې نه پاتې کېږي، برقرار نه پاتې کېږي، هغه بیا د مرګ خطر وي، د بېهوشۍ خطر وي، او ډاکټر ورته وایي ته یې مه نیسه. خیر دی ټیک ده نه دی نیسي. دی به څه کوي؟ نو بله جمعه کې به راته دې تفصیلات کې خیر انشاءالله وي. بعضې د شوګر بیماري او ښه روجې نه ویشي، هغه وایي زه پکې نه ویشم او نیسي هم. باید د ګردو بیماری روجه نیسي پکې نه وي هیڅ تکلیف ورته نه. باید د ګردو بیماری که روجې نیسي ګردې فیل کېږي. نو دې کې د عالم نه تپوس مه کوئ. بس هغه ډاکټر هغه طبیب چې هغه په خپله روجې نیسي مسلمان یې هغه له تپوس وکړئ، اچره ته څه وایي په هغې باندې عمل کوئ. نو د مارونو خبره مې دې پورې کوله چې صحابه په خپلو بچو داسې روجې نیولې. یو بله واورئ، نبي کریم صلی الله علیه وسلم به صوم وصال کو. صوم وصال څه ته وایي؟ یوه هفته به پرله پسې روجه وه، میانس کې به یې نه ماتوله او پېشمني به هم نه کو. نن به یې روجه کړه، غونډه به یو شان روانه وه، یوه هفته، درې ورځې، اووه ورځې یو شان به روجه وه. اخره کې به یې ماته کړه، نه به یې ماښام ماتوله، نه به یې پېشمني کو، نه به یې د شپې خوراک کو. خوراک نسکاک نه، د خواهشاتو نه به مکمل ځان ساته. نو صحابو چې دې ته وکتل، الله رسوله مونږ ته هم اجازت راکړه چې مونږ هم داسې چل شروع کړو. وی تاسو به نه کوئ. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به صوم کو، روجې به یې نیسي د وصال، او صحابه به یې منې کړل ینهی عن الوصال. صحابو ته به یې وی چې تاسو به نه کوئ. لیکن د صحابو مینه څونه وه؟ واوره اوس هغوی الله رسوله انک تواصلو، ته چې وصال کې په مونږ یې ولې منې کې؟ وی انما یطعمني ربي ویسقیني، ما له خدای پاک خوراک او اوبه راکوي. څه مطلب؟ زما وجود کې الله پاک هغه طاقت پیدا کوي. د دې درې څلور توجیحات دي د حدیثو چې زما د خوراک ضرورت نه راځي، نه مې د اوبو ضرورت راځي، ما له خدای راکوي. او تاسو به نه کوئ. تاسو به روجې ماښام به خامخا به ماتوئ. د هغې د پاسه به صحابو دا خیال وکړو چې دا رسول الله مبارک چې مونږ منع کوي دا تشریعي منع نه ده، دا اسې په مونږ باندې یریږي او مونږ سره مینه ده، نو ځکه راته وایي چې داسې مه کوه. بیا به یې تپوسونه کول چې صاحب مونږ کولی شو او مونږ له اجازت راکړه.
په سم دی دا صحابه داسې عمل کو دا ما چې ته کوم صحابي و حضرت سلمان او حضرت ابوالدرداء دا حضرت سلمان د حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه ملاقات لله ګوره نو پخوا د حجاب د آیاتونو د پردې د آیاتونو نازلېدو نه مخکې به خلک د یو بل کور ته تلل خو په اجازت به تلل بې اجازته به نه تلل د مخ دا پرده نه وه د مخ پرده دارنګې د لاسو پرده د خپو پرده د سر پرده دا به نه وه نوره پرده به وه اوس لکه څنګه چې دا ماما د خورۍ که راځي یا تره د رویرې که راځي دقسې به یو بل کره تل د عام خلک هم نو چې دی لاړ هلته کې د هغه ملاقات لا نو د هغه بیبي جامې خشته نه وې ښکلې نه وې او قانون د شریعت دا دی چې کله سړی په کور کې دننه وي نو ښځه به ښکلې جامې چې خشته جامې به اچوي بدرنګو جامو کې به ښځه بلکل نه ګرځي دا به پوواړه نه ګرځي پودله به نه ګرځي ښکلې جامو کې به که خاوند دې په سفر وي بیا بېله خبره ده خو که خاوند دې په کور کې وي دا به شکل هم خشته ساتي دا به جامې هم خشته ساتي نو چې هغې ته وکتل ام الدرداء ته د حضرت ابوالدرداء بیبي ته نو دا هغې جامې داسې خیرنې غوندې وې او وجود یې هم داسې صفا پاک کړی نو وتې دا ولې مالی اراکې متبذله د تا څنګه وینم چې جامې او دا دې داسې خیرنې غوندې اچولې دي او ته څه وایي لکه په پوه شو مطلب دا دی چې خاوند دې کور کې دی په شریعت ولې عمل نه کوي ښکلې جامې ولې نه اچوې د خاوند مخکې ورته وایي او ورته وایي ستا ورور چې دی ابوالدرداء د هغه په دنیا کې ساجت نشته د هغه نه بیبي ته حاجت ته او نه بل څه نو کار به سره چې جامې خشته اچوم او ځان ډولې کوم دا خبره خو یې نوټ کړه چې د ماسخوتن ډوډۍ خو خوړله نو سلمان ته وایي ته اوده شه او ابوالدرداء په مصله ودرېد خپل لمونځ کوي وایي دا څه کوي وایي لمونځ کوم که نه وایي سمله سمله نو سمیله چې اخري شپه شوه تهجد ټیم راپیسه وایي پاسه اوس لمونځ وکړه نو مونځ یې پې وکړه نو بیا ورته حضرت سلمان فارسي څه وایي ورته یې وایي ګوره ان لنفسک علیک حقا ستا د وجود پتا حق دی نو خوب به ورکې ان لعینک علیک حقا سترګو در باندې حق دی ودکې به ان لزورک علیک حقا د ملاقاتي در باندې حق دی روټۍ به ورسره خورې ان لزوجک علیک حقا د خپلې بیبي در باندې حق دی آت کل ذی حق حقه هر حقدار له خپل حق ورکا دا څه کوې بیبي سره ملاویږه دا خو شریعت کې ثواب دی پکې د شپې خوب هم کوه هغه به څه چل کو د ورځې روژه او د شپې مونځونه د ورځې روژه او د شپې مونځونه دې ته شوق وایي سار دواړه لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم له حضور پاک ته یې الوې هغه وی صدقه سلمان چې څه ویلي دي بلکل یې تدرس ویلي دي د ښځې در باندې حق دی د شپې هغې هم ټیم ورکوه د سترګو او د وجود در باندې حق دی نو خوب هم ورکوه او روجی می او شان منیسا قسم په خدای صحابه براتل بیا رته قسمیان ویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم به تپوس کو الله رسول مونږ ټول عمر روجی نیسو او نیوي شوې نه به کوي ټول عمر به روجی نه نیسي بیا به صحابه وی څنګه به کو رسول الله مبارک فرمایل 2 ورځې کوجه کې بلکې لاول ورته څه وایي وی د عاشورې روجه نیسي او هره میاشت کې 3 روجې نیسي عاشورې روجه او هره میاشت کې 3 اسلامي میاشت 14 14 15 داسې شوه لکه چې ټول عمر روجې ونیولې وی نه صاحب نیوي شو وی ښه د ګل هم نیسي او د زیارت هم نیسي پیر جمعرات د هغې هم نیسي وی نه صاحب زیات نیوي شو بعضې صحابه به وی ښه 2 ورځې کوجه او 1 ورځ روجه نو زیات نیوي شو وی ښه 1 ورځ روجه او 1 ورځ کوجه دې ته صیام داودي وی داود علیه السلام به دقسې روجې نیولې د دې نه بهترې وی نشته د دې د پاسه یو صحابي سوال وکړو زه د دې نه ښې نیوې شم مال اجازت را وی ښه د 2 ورځې روجې نیسه او 1 ورځ کوجه کوه دې ته شوق وایي یاد وساتئ زما وروڼو 2 خبرې درته کوم 2 یو دا چې ستا یو معشوقي او هغه معشوق تا ته وایي په دې نور ودرېږه رښتیا وایه ته په هغه نور ستړی کېږي نه چرې به هم نه ستړی کېږي چې ستا د خوښې یو کاري د خوښې کار څه دی زه دې اوس په لنډه به دې پوه کړم دغه دی د وړو ټرک راغی او د کنټرول وړه دي څونه ساعت ورته په پلین کې ولاړې که نه پاسپورټ چې جوړی څونه ساعت پلین ولاړې شناختي کارت چې جوړی په نور هم څونه ساعت ولاړې ولې او تنګېږي هم نه اشي سره دې مینه ده نو مونځ سره دې مینه نشته که مونځ سره دې مینه وه نو په شوق بیا دې مانځه ته هم ولاړ وې
جنت سراسه وی مالا خدای جنت او مالا خدای جنت او مینا نشتا که مینا دیوا نو شوق سر او بیا مانده تا ولاړوي. او دویمه مورا دویمه سره دویمه دا چې موږ ناجوړه یو خفه کېږم چې کوم سړی بیماري او دا خولې ترخی تبی وي نو که هغه له پیرنیم ورکوي نو وي دا راباندې ترخه لګي. هلکه ته دا حلوا وخوره لرې که ترخه لګي، ته دا غوښه وخوره لرې که ترخه لګي. نو پیرني او حلوات خوږه ده ترخه نه ده، خو د ده وجود کې فرق دی. او چې کله د تبه ښه شي او خولې برابر شي ته کېده ورته یو پلیټ حلوا ته کېده چې پته راته وسولېږي چې د اول نه اخره پورې خوري او که نه خوري. پلیټ خو ځکه چې که دې په کټوی هم رامنې شي نو زه به درله جوړم دره ولې دې ټیک دی. نو ورونو خفه کېږئ مه، موږ روحاني طور مریضان یو. مونځ ښکلی شی دی، قسم په خدای تراویح ډېر ښکلی شی دی، تهجد ډېر ښکلی شی دی. ولې ښکلی دی؟ الله پې خوشحالېږي. ولې ښکلی دی؟ الله پې خوښېږي. ولې ښکلی دی؟ جنت پې حاصلېږي. لیکن مونږ ورته ناجوړه یو. خدای دې مونږه جوړ کړي. ذکر کوئ تلاوت کوئ نو جوړ بشئ. حرام مه خورئ، د حرامو نه ځان ساتئ نو جوړ بشئ انشاءالله. بیا به دا مونځ در باندې خوږ لګېږي. نو صحابه به د شپې ټول بله واوره چې د رسول الله مبارک د وفات نه پس څه چلو. د تراویح د حضرت عمر صاحب سنت دی رضی الله عنه. یو به یو ځای کې ډله جومات مسجد نبوي کې، بل ځای مسجد نبوي کې ډله وه. هغې وی لو جماعتو هم علی قارئ واحد یر ارمان که یو قاري باندې را جمع کم. نو حضرت ابی بن کعب ته مخکې که نو سبا څونه مونځ به کو د شپې چې وی مونږ به سلام د تراویح نه وګرځاو سلام، نو مونږ به په منډه تلو او ښځو نوکرانو ته به وي چې شا به پېشمنۍ راوړی ګنې سبا راخېږي. دې ته مونځ وایي. نو زما په دې خبر ورسېدی که نه؟ روجې به په شوق نیسي ښه په څه دا به یو قرض نه ګڼئ، په ځان به یو بوج نه ګڼئ. دا به وی چې دا تخلق به اخلاق الله دی، په دې الله خوشحالېږي. او دویم بسې د شپې تراویح به که خیرې کوئ ټول، او ختمونه به کوئ ټول انشاءالله ووایئ، او تهجد به کوئ که خیر انشاءالله. او چې تهجد وکړئ نو بیا به په پېشمني باندې در باندې ښه لګي. او چې څوک پاسي نه مانځل او تهجد وله او ښځه ورته وایي هله پاسه پېشمنۍ دی، پاسه پېشمنۍ دی، هلته دا ها دی نه کوي، دا په دې یاره خو نو قار راشي. دی دننه په دا کولمه کې شیطان ناست دی، شیطان ته ها وباسي. ته دا ته ټیپ کته دا ها دا خو داسې دی که چې ټیز دی واچو. نو بیا وایي پاسه که نه نیکبخته. بیا وی د روجې هر ماښام اختر دی او زرې زرې د پېشمني د لاسه شومه. ماښام اختر نه دی چې پیکوړو ته پروت دی. ماښام اختر نه دی چې ښه زبردست پنځلس کباب وخورې. ماښام اختر نه دی چې په جیب کې هم ښه مضبوطه شمله یو 15 ګیلاسه وڅښې. اختر نه دی چې د روح افزا او د نورو شربتونو بنیاد دی ویسته. نه په قلار خوراک اعتدال سره عبادت دا د خوراک میاشت ده. زه ویم اوس بدله دا حدیث برته څه پاتې شو سبا بله جمعه کې انشاءالله ویمه، خو دومره ځان پوه کې چې دا د عبادت میاشت ده. زموږ پښتانه وایي د لوټ میاشت ده. نو دوکانداران وایي راشه دا قوم سم لوټ کا، د هغې د لوټ دا معنا کوي. او بشیرجان وایي د لوټ میاشت راشه ماښام دا لوښې غون لوټ کا. د لوټ دا معنا چې دا ثواب را لوټ کا او ثواب وګټه. نو نن مې راته دا خبره وکړه، نورې به پکې سبا درته وکړم انشاءالله چې د نفلو ثواب د چا برابر دی وایې؟ د فرضو. زما سره ګردان وکړې. او د فرضو ثواب د څونه فرضو برابر؟ د او یو فرضو. او تراویح به ډرډری کوو که سمې به کوو، او تهجد به م انشاءالله کوو، او ورسره به ختم هم کوو انشاءالله، او روجې به په ځان بوج نه راولو. د الله د رضا دپاره به دا هر څه کوو. ټول وایې انشاءالله. الله دې مونږ له توفیق راکړي او د باقي حدیث پرته انشاءالله بله جمعه ویم انشاءالله. د صبر خپله معنا په عربی کې بندول او بندېدلو ته ویلې کېږي. د صبر ته چې دا مونږ پښتو کې په یو تکلیف سړي باندې راشي او مونږ وایو صبر وکړه، د هغې معنا دا ده چې ځان د فریاد نه او د چغو نه بند کا. علماء ظاهري درې معنی مولا علی قاري صاحب لیکلي دي، او بعض علما اوه قسمونه جوړوي. زه به هغه درې ووایم. یو صبر عند الشدائد والمصائب والآفات، د مصیبتونو او تکلیفونو په وخت کې صبر کول. که چا باندې غم راشي وی صبر وکړه، یو دا شو.
دویم دی الصبر علی الطاعات، پنیکو صبر ځان بندول، پنیکو ځان ټینګول معنا مې درته وکړه چې نیکي به کې. او یو الصبر عن المعاصی والخطایا والذنوب، د ګناهونو او د غواړو غټو هر قسمه ګناهونو نه ځان بندول. او جهاد کې چې کله صبر راشي نو استقامت ته وایي. ام ځان بند کا تخت بنا رستو کېږي بنا رو لفظ ورابطو استقامتو نسی ځان کلک کې بند دلته ټولې معنی کېږي. شهر الصبر یو خدا چې د خواهشاتو نه ځان بند کې، د ورځې د پېشمني نه تر ماښامه پورې خواهشاتو نه ځان مکمل بند کې، د خوراک نه ځان بند کې، د سکاک نه ځان بند کې، او د انساني د تقاضا د خواهشاتو نه ځان منع کې. استقامت براولي ځان به کلک کې چې دې تر په عبادت به هم صبر وکړي. هغه دویمه معنا هم دلته چلېږي. په عبادت کې ځان ټینګ کوه. ته پښتو کې خلک وایي ځان د صبر معنا شو. ځان ټینګ کا، ځان کلک کا، د عبادت د پېشبني نه ورسوه تر ماښامه پورې منځ کې ډز ورنه کوي. اسې نه چې شیطان دې دوکه کې غسلخانې ته ننوځي، لام به وراشه مړه څوک خو شته نه، اوبه به پکې ووامه. ووایه خو الله خو شته که نه، انسان نشته کوټه کې دننه هېڅوک هم نشته، راشه څه حکم. او خلکو ته به یم زما روجه ده، خلکو خو شته الله خو نه خبرېږي. ډېر لوی جرم څوک روجه ماته کي، ډېر لوی جرم. یو خو به دغه روجه نیسي چې دا کمې ماته کړه، او بل به شپېته روجې ورپسې نورې نیسي ورسره، یو شان بنیسی چې تاول دا دومره لوی جرم، او بیا به مو سره الله ته توبه وباسي، بیا هم ډېر لوی ګناهګار. شهر الصبر د خواهشاتو نه به هم ځان بند کړي او په دې روټین کې که تږی هم شوې نو ځان ورسوه، که اوږې هم شوې نو ځان ورسوه، ځان کلک او ځان ټینګ که تر نور پرېوتو پورې. او درېیمه خبره به مو کوم د صبر، شهر الصبر که چرته څه تکلیف جنگ جګړه جوړه، صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی د سره جهالت کوي او یو سړی د سره ګړه کوي نو ته ورته ووایه چې انی صائم. هر قسمه تکلیف مصیبت راځي، ځان د فریاد نه، ځان د جنگ نه، ځان د جګړې نه مت بند کا، مه وایه زما روجه ده. هر څومره جهالت چې د سره څوک کوي نو منډې مه وه. بعضې خلک وایي که نه په پلان کې روجه لګېدلې ده، لکه روجه پچا نه لګي، څنګه پچا ولګېده؟ روجه ولګېده، اوږې شوې، مړه نو دا خو ته چې خپله زمینداري کوې د دې نه زیات اوږې کېږي او د دې نه زیات تږې کېږي. او چې ناجوړه شي بیا به څه کوې؟ او چې په سفر شي بیا به څه کوې؟ هسې خلکو بانې جوړې کړي د خواهش تابع شي، وی روجه پې لګېدلې ده. روجه پچا نه لګي. روجه چاله زور نه ورکوي، روجه نفس له زور ورکوي، نفس کنټرول کوي، نفس تیزی نه ګناه ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سرکش شیطانانو تړلی شي په روجه کې، چې څومره سرکش شیطانان وي، بلکې سرکشه پیریان هم یو حدیث کې راغلی دي هغه هم وتړلی شي. تاسو خیال دی نور کله د روجو په نسبت ګناه کمه شي. د روجې په میاشت کې نسبتا خلک صدقې زیاتې ورکوي د نورو په نسبت، د روجې په میاشت کې خلک زکاتونه زیات ورکوي، د روجو په میاشت کې یو بل سره خلک خیر ښېګړې زیاتې کوي، تلاوت د قرآن شریف زیات کېږي. او هغه بدقسمته چې 11 میاشتې جومات ته مخ نه کړی هغه هم جومات ته راشي. شیطان تړلی شوی سرکشه او پیریان هم تړلی شوي دي. خو نفس خو شته که نه، جاله خو شته، 11 میاشتې خو ستا په دې وجود کې وخت تېر کړی دی، د هغې اثرات خو شته، خو څه ناڅه خامخا کم شي. نو روجه په چا نه لګي دا دروغ دی. روجه سړی بندی د ګناه نه، روجه سړی شیطان الله تړي. نو روجه در باندې څنګه ولګېدله؟ نو چې څوک هم په دنیا کې څه غلطي کوي وایي دا په ده روجه لګېدو، روجې له شو. روجه نه ته یو کوتک اوچت کو د مازدیګر لی راپرېږدوله چې پته ولګي چې روجه پې لګېدلې ده او که نه لګېدلې. خو مست دی، مستی کوي، خلکو ته ښایي چې زما خو روجه ده او زما دماغ کار نه کوي، زما روجه ده او زما مازغه کار نه کوي. ته راوله یو بدماش دی مخامخ ودروه چې پته ولګي چې د اوس دماغ کار کوي که نه. خو ښځه غریبه ده، دې پې نیغ ورځي، دا خو ګاونډي غریب دی، دې پې نیغ ورځي. ته یو مضبوط ټوپک ورته ودروه، ابه 2-3 شلقه مو باسي او کنځل مه ورته وکړي، خدای شته که پې روجه ولګي. روجه موجه نه لګي، روجه سړي نه شیطان بندوي. دا د خپل مستی د مستی په روجه کې مستی به نه کوو.
وهو شهر الصبر الله. نو چې دا صبر دی وکړو درې قسمه مې درته ووې ځان دې بند کو ماښام ته رسوله او د دغه دریو څیزونو نه خوراک څښا خواهشاتو نه دې ځان بند کو او که څوک درته څه قسمه تکلیف رسوي او پریشانی پیدا کوي د جنگ جګړې نه دې ځان بند که د مصیبت نه دې ځان بچ کو نو فایده یې څه ده والصبر شوابه الجنه د دې صبر والا روجې ثواب بې د جنت نه بل شی شته نه لوی ثواب دیتا روجہ ہوئی روجہ دا سے ونیسا ثواب جنت شو بس رسول اللہ مبارک فرمائی اور یو بالحدیث کے رسول اللہ مبارک فرمائی الصوم لی وانا اجزی بھی وی روجہ زماد و بدل بزورکم نمونگ دا طالبان دلتا سوال کے چی ہر عبادت دا اللہ نے دا روجہ تخصیص ایوالے کو دا روجہ تخصیص پا دے وجہ کو کہ نور عباداتو کہ دا نخوا مخوا بندہ خبرے گی حج کے خبرے گی دقه رنګې د حج نه علاوه منځ کې خو جمع ده بې جمع منځ مه کوئ جمع کوئ د جمع ثواب یو په اوویشت دی ځان له منځ چې کې چې اوویشت دی وکړل او جمع کې د یو که برابر دی رمضان کې ګورې ځان غرق نه کوې د رمضان ثواب یا څومره شو ګوره ځان له چې یو منځ دی وکړه یو منځ او د جمع یو وکړه نو ډېر لوی فرق دی او یا ځان له د جمع یو برابر دی او بیا په رمضان کې یو په اویا دی څومره لوی اجر دی وګټه لوی ثواب دی جمع له خامخا ځای او جمع کې شرکت خامخا کوي نو زمارونو نو ګوره خلک دنه خبرېږي او دقه رنګې چې زکات ورکوې که بل څوک خبر نه شي خو هغه خو خبر شو که نه که ته ورته د زکات معنا نه م وایې پټې خوله کې د زکات نیتو کې نو هغه صدقه خو معلومه شو که نه چې ما له شی راکړ واحد روجه هغه عبادت ته چې ته څوک نه خبرې هېڅوک ته نه خبرېږي که ښځه بچیم نه خبرې نه خبرېږي زمونږ صاحب د هدایت 14 کاله کې دا هدایت لیکلې ده او وروسته بیا پته لګېدلې ده شاګردان مې ویلي دي چې په دې روژې ښځه او بچیم نه خبر وروسته پته ولګېده ښځې به وله روټۍ راوړه او ده به ورته ویې کېره نو کې به یې ښوده ښځې ته به یې ویې ځه دروازه به یې بنده کړه ته به یې ویې شاګرد ته راشه دا روټۍ وخوره نو شاګرد به ډوډۍ خوړه ویې ځه اوس لاړ شه نو ابه لاړ نو ښځې ته به یې راشه دا لوښي یوسه نو ښځې به یې ویې ګینې دا دوغ خوړه او شاګرد به وي چې دا ردنه پاتې وه ما له یې ښودې ده نو چې په روژه ته څوک نه خبرې نه خبرېږي نو الصوم لی خاص زما دپاره ده بل هېڅوک که ته نه خبرې نه خبرېږي او یا بعضې علما وایي چې الصوم لی څه معنا دا خاص د دې 3 توجیحات علماو کړي دي خو دا یوې کافرې دلته وانا اجزي به بدل به زه ورکوم نو چې تی بدل الله وایي زه ورکوم نه نورو خو هم الله ورکوي د دې علماو ملا علي قاري او صاحب د عیني توجیحات کړي دي خو زه به راته چې د نورو عباداتو ثواب به الله د فرشتو په لاس ورکوي د دې به په خپله ورکوي انا اجزي به الله وي دا او چې الله په خپله ورکوي نو د الله شان بیا جدا دی زه چاله یو شی ورکوم چې دا پلان کې له ورکم نه لږ به ورکم خو چې په خپله ورکوم او بیا له لویه ډله م جوړه کړم نو معمولي شی به نه ورکوم انا ثواب د دې روژې جنت دی قسم دی ډېره مبارکه میاشت ده او د جنت د رسېدو میاشت ده چې سړی پکې ځان جنت ته ورسوي بیا څه وایي وهو شهر المواسات دا میاشت ده خیر ښېګړې ده یو بل سره خیر ښېګړه پکې وکړي غریبانانو سره مدد پکې وکړي خیر ښېګړه وکړي پېشمنۍ ورکړئ غریبانانو له مسکینانو له هر چا ته په خپل ګاونډ کې فقیران او مسکینان معلوم دي زکات وباسئ په رمضان کې زکات خو اصل دا دی چې کله در باندې کال پوره شو نو ورکې به خو خیر که ته رمضان کې ورکې پیشکیم ورکې په رمضان کې نو ورکه ثواب یو په اویا شو ثواب یې ډېر زیات دی او دویم دا چې رمضان کې عموما کارونه بند شي او دې زمانه کې خو د کوجې نه بیا کارونه بند دي نو غریبانانو ته ډېرې پریشانۍ دي نو هر انسان چې په هغه زکات فرض دی ورکې دی غریبانانو له پیشکي ورکې مزدور کار غریب بسی 500 دیاړي ده خدای دې په بیماری نه راولي که پې راله 600 دی به خپل بیمار پالي او که دی به په خپله بچو له خېټه او مزدوري ګټي څه شی دی یو 1200 روپۍ غریب اخلي دیاړي مار دی کله دیاړي ولګي کله ونه لګي 500 یا 600 روپۍ اخلي عجزانان دي غریبان ورپسر د ودی به
ګران کار دی. زوی ور په سر دی واده به ولکۍ ګران کار دی. خېټه ور په سر ده او دقه رنګې د ښځې د مور د لوڼو د هغوی خېټه دی غریب په دغه کې دي نو دی به څه کوي خوا به څه کوي د ماشومانو سره څه کوي او چې بیماري پرې راله او ډاکټر له لاړ دی به څه کوي نو د مارونو خیر ښېګړې پکې وکړي. پېشمنې ورکړې غریبانانو له ماښامې ورکړې غریبانانو له. قسم دی زموږ صحابه به په خپله یو ځل یو میلمه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دی به څوک کور ته بوځي حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه وی زه به بوځم چې کور ته سنګ بوته نو بیبي ته وی ام سلیم بیبي وه وی ام سلیم څه شته ضیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک میلمه مې راوستی دی د هغه میلمه دې ما راوسته د حضور پاک میلمه شاه عباس په دې به څونه خوشحالېدل. نو ورته وی نور خو څه نشته خو د ماشومانو څه لږ خوراک شته. وی نه وی میسې بیا وی دا ماشومان دې ودکه ماشومانو غریبانانو جړل وږي خو په لوبو موږ مشغول کړل هغې وده کړل نارې وده کړل واه وا ته به وکړې داسې مونږ چې میلمه د دروازې مخکې تېرېږي او لرې ځای کیسې کو نو زر غوندې شا کو دروازې ته دننه لاړ شو ښه کور هر څه وي فقیر مسکین کوي خیر راوړی د خدای مو بخا. یو خدا سوالګری دي چې هغه کسبي سوالګری دي. زنانه نن سبا په دې لارو کوڅو کې ګرځي او په دې رمضان کې بالخصوص خلکو به موټر شیشې ډبوي زنانه وي او تکړه کسانی بالغان رټل به نه کوي خو دا هغه سوالګري چې دا دوی خپل کسب ګرځولی دی مه ورکوئ وله دې په دې په خپل کلي کې غریبانانو له ورکوي رټل به هم نه کوي. اما السائل فلا تنهر خو دوی سره سوال د جینکو له پیغلې جینکې په کوڅو کې ګرځي او په پېښور کې دوی سره مدد کول دا دوی سره په ګناه مدد کول دی او تعاون علی الاسم والعدوان په ګناه به مدد نه کوي. یاره چې راته پته ولګي چې دا هغه کسبي ده کسبي دا معنا چې د دې کار هم دغه سوال د سار روزي او زر 2000 روپۍ ګټي او کور ته وړي او بیا دا دکانداران هم پیږي او دا تاجران هم پیږي هغې ته پته ده او مسکینان فقیران چې سوال کوي ورکا د خدای نوم یې درته واغش بالکل ورکا غیبې ګټې ما لاړ شئ او ښکاری وړه وله ورکه غریب دی کجوري وله واله ستا بچي خوري ته پوستکي وړی او د ګاونډي د کور مخکې غورځې ظالمه د خدای نه نه یېرېږي دا مال خو د خدای در کړی دی دا تا نه الله غشتي شي هغلی هم ورکولی شي. قسم دی الله په دې قادر دی چې د یو نه یې واخلي او بل له یې ورکي د یو نه یې والي او بل له یې ورکي په دې رب العالمین قادر دی. ګورې یو سړي سوال وکړ یو غریب سړی او سوال یې وکړ سوال دې ښځې یې څه شی راواغه چې دې سوالګري له ورکي او خاون ډیره زیاته مینه وه د دې ښځې او د خاون په منځ کې بلکل به نه ورکې. هغه فقیر مسکین بار بار دا خبره کوله چې ما غریب ما اوږې ما له راکې ده وله ور نه کړه هېڅ وله ور نه کړل. د دواړو مینه وه ډېر محبت او قصه اوږده ده خو بالاختصار اخره کې د دې ښځې خاوند دواړو یو بل سره روانه راله چې روانه راله دې سړي دې ښځې له طلاق ورکړو ډېر زیات مالدار و دا خاوند دی پوره مالدار فقیر چغه وواله او ده ور نه کړه ځه ورک شه څنډه ځان له ګټه که نه ما ته څه وی ویې رټه ښځه غریبه د خاوند مخکې بیا غږ نه شي کولی د دواړو منځ کې اختلاف راغی دا قصه اوږده ده خو زه مختصر وی سړي دې خپلې ښځې له طلاق ورکړه هغه ښځه بل خاوند وکړه دواړه اوسېدل خاون خو مالدار نو خو خدای پاک دا ښځه برکتي غوندې وار کړ مالدار که دواړه یو بل سره یو ځای اوسېدل دقسې ډوډۍ ته ناست و یو سړي اواز وکړه خیر راوړی خدای مو بخه دې سړي دې ښځې ته وې اله د خدای نوم یې واغېست شابه شی وله یو څه دا سخي سړی په منډه سامان واغېسته او دې فقیر له یوړه او چې څنګه یې یوړه هغه فقیر له نو هغه دې ښځې را منډه کړې خاوند ته یې ویې سړیه یو ناشنا خبره مې ولیدله وی څه ناشنا وه وی هغه سوالګرې خو دماغه زول خاوند و او چې دې ولیدم په ژړا شو راته هغه خو ډېر لوی مال و خو ډېر لوی دولت و دولت یې څه شو مال یې څه شو خو کوڅه کې مونږ ته ولاړ دی سوال کوي زما خو په ډېر زړه خفه شو ډېر ناشنا مې ولیده او خاوند ورته وایي وی ناشنا راته زه ووایم وی او وی ناشنا هغه ده چې ما په ستاسو په کوڅه کې اواز وکړه چې خیر راوړی
او دې ظالم وی چې ما ورکا ولا سنډا ځان لدی ګټي فقیر که غریب که دې خدای مالدار که هغه نیک سیرت خدای چې خوښه وه خدای پاک دله نکاله راوسته زمارونو الله په هر څیز قادر دی ګوره ان بطش ربک لشدید د خدای نیوکه ډېره سخته ده چې خدای څوک راونیسي قسم په خدای کې ته څوک خلاصولی شي قسم مې راته وخوړه زمارونو دا فقیر غریب ته مسکین ته مخ مه تاوهه ورکه والا څه به کې زکات ورکا زکات څه شی دی مړه په 40 روپۍ ده په 100 کې 2.5 روپۍ ته نشي ورکولی روپۍ که دا زکات زه به په زکات یو کال یو جمعه کې درته بیان وکړم انشاءالله العزیز 2.5 نشي ورکولی دا ته وایي په 100 کې 2.5 روپۍ واه 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 2.5 روپۍ ستا د بچو شوې او 97 روپۍ 40 کې 1 روپۍ ورکه یو کم 40 په ښځه بچو لګوه که نه یو نشي ورکولی ظالمه دا خدای روزي د تا نه اخیستی شي بل هم ورکولی شي او داسې من لا کولی شي چې دا روزي تا سره یې او در باندې بیا بنده کې نه بیا خورې بیا به څه کوې ډېره موده مخکې زما له چا روټۍ کړې وه په دې ډېر کلونه شو په دې پېښور کې او ما دونه قدر کړو چې دا یو مشهور هوټل دی د هغې نه راله خو زما د وجې د علاقې علما هم راغوښتي وو پېښور کې زما د مینې د وجې نه چې کېناستو دلې ټپن کې څه مهې به عثمان یردې که مسور دال راوړل نه پکې مالګه وه او نه پکې غوړ سپور یشېدلې هغه یې ځان ته په پلیټ کې واچول هغه یې خوړ ولې ته موږ سره وي زما د دې نه پرهېز دی دا هر څه ستاسو مخکې پراته نه شم خوړی چې اوس مې خوړل ماله غم دی دا بې غوړوم دي بې مالګیم دي بې مسالیم دي دقه زما خوراک کولی شي الله که نشي کولی زما رونو داسې به نه کوي فقیران مسکینان کونډه یتیمانان د دې ستا په مالونو کې حق د قسم دی چې حق دی ورکې دا خپل حق دوی ده دا زکات د دوی حق دی دا ستا نه دی دا د دوی دی ورکوله حکومت له ټکس ورکې او خدای له زکات نه ورکې بلکې ټکس ورکې په موبایل کې چې کومې پیسې لګې په هغې کې ټکس ورکې په نیټ باندې چې کوم شی لګې په هغې کې ټکس ورکې په ګاډي کې چې روانې موټر وی له ټکس ورکې په تیلو پټرولو کې ټکس ورکې نو خدای له ولې نه ورکې الله له ورکه که نه درکوي قسم په خدای یوربي صدقات دنیا کې هم دله خدای زیاتوي او په آخرت کې هم خدای زیاتوي نو شهر المواسات وی د رسول الله مبارک میلمه دی به 90 میسی بیانه کې دا بچي دی ودریوانه د لوګې نه واه واه دې ته صحابه وایي چې د لوګې نه یې وده کړله اوس بیا د میلمه قانون دا دی چې میلمه سره به تم خورې نو خوراک دومره دی چې ایله یو کس پې مړېږي که ښځه خاون ورسره خوري نو بیا خو میلمه نه مړېږي او دا هغه زمانه وه چې د پردې نه مخکې خبره وه خلک به کورونو کې یو بل کله د عادت لله تل نو دا خاوند دی ښځې ته پټه مونږ ورسره نه خورو خو دا میلمه به وایي چې دوی ولې نه خوري که مونږ خورو شی کم دی او دا میلمه د رسول الله مبارک دی پوره مړول غواړي واه واه نو وی داسې وکړه چې ډوډۍ کېدې نو ته به پاسې دا ډیوې له او ته به دا ډیوه د په څه طریقه مړه کې نو دی به موړ کو په تیاره کې امونږ به ګزاره وکړو چې ډوډۍ کېښوده نو زر پاسې دورې کې د ډیوې دا رڼا غلې ده نو پړق پړق نو ډیوې له پوکې ورکړو نو خو دا ډیوه بله که که نه وی نه بلیږي نه بلیږي نو دا تیارې جوړه کړه نو میلوی موړ که او په خپله به هسې پلیټ له ګوتې وړی هسې به یې ګوتې وړی چې میلمه خفه نه شي او ټوله ډوډۍ په میلمه وخوړه میلمه ماشوم خو نو هغه هوښیار و سال چې راغی رسول الله مبارک ته الوی وی د الله رسوله بچي نارود کړل او ډیوې مړه کړه زه موړ کړم په خپله خېټه راونغښتې او ناروده شو نو الله قرآن شریف اوږد حدیث مختصر ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه صحابه هغه خلک دی که خپله ناره اوږي دي نو په خپله ګزاره کوي خو بل له ورکوي دا صفت پیدا کې په ځان کې شکر دی مونږ خو هغسې نه مونږ سره خو چیزونه ډېر دي نو چې پکوړې پخی 15 شپږ کسان یې نو 6 پخې کا چې 6 پخې نو 10 پخې کا نو یو دانه توخ او ګاونډیانو له هم ورکړه د دې غریبانانو د ګاونډیانو د بچو به هم پکوړو تړل کېږي هم د خدای بندګان دي که نه د هغې به هم سیخه کې تړل کېږي هم د خدای بندګان دي که نه د هغې به هم غوړو تړل کېږي هم د خدای بندګان دي که نه د هغې به هم وریجو ته زړه کېږي هغې هم د خدای بندګان دي د هغې به غوښې ته زړه کېږي نو تا ته 10 پراته دي نو 10 کې شی 9 کا
تا ته 5 قسمه شی پروت دی نو 4 قسمه اخرى، تا ته 2 قسمه شی پروت دی نو خیر دی د دواړو قسمه لږ لږ دی خپل ګاونډي له ورکا او د الله په نوم یې ورکا. الله ویني د الله نه غیرتي ذات بل نشته دی. اوس به درته ویمه شهر المواسات جنگ غزوه یرموک کې یو صحابي فرمایي زخمان پراته دي، وایي زما د تره زوی نو وی ډېر زیات تږي نو چې زه ما مچ د اوبو ډک کړه د تره هغه زوی له مې راوړه اوبې وغوښتې غریب زنکدن وخت دی زنکدن نو یې خوا کې ورسره بل زخمي پروت هغه د اوبو ته داسې فریاد شانتې وکتل نو ما ته هغه تره زوی وی چې اشاره وکړه خبرې نه شوې کولی چې دله ورکه هغه له مې اوبه یوړې هغه سره خوا کې بل زخمي پروت و هغه اوبو ته ډېر په شوق وکتل د زنکدن د تندې نه دې مله وساتي هغه زخمي ما ته وی هغه له یوسه وی چې هغه له مې یوړه هغه سره خوا کې بل زخمي و هغه داسې اوبو ته په شوق وکتل هغې اشاره وکړه چې ما پرېږده ده له یوسه وی چې هغه له مې یوړې د هغه نه ساه ختلې وه نو واپس مې هغه دریم له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه نو واپس مې دویم له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه نو واپس مې د تره زوی له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه. زنکدن وخت کې قرباني ورکوي ما پرېږده خدای بل له ورکا. دا د صحابه وجود دی. الله چې ما ته وایي آمنو کما آمن الناس صحابه والا ایمان پیدا کېدان کې دا د ایمان متعلقات هم په ایمان کې داخل دي. دا د ایمان متعلقات دي دې ته شعب الایمان ویل کېږي. دا د ایمان متعلقات دي دا په ایمان کې داخل دي. لکه دا کوټه ده او پکې دی نو پکې داخل شو دا دریم پکې داخل شوی دا رنګونه پکې داخل شو نو ایمان د متعلقات د ایمان امام بخاری په دې ډېر زیات بابونه کتاب الایمان کې لګولي دي چې تاسو مهرباني وکړئ. ان للایمان امورا د ایمان د پاره متعلقات د ایمان بغیر د هغې نه عمل کېږي. نو یو د ایمانیاتو د متعلقاتو نه دا دی چې بل سره خیر ښېګړه وکړه ماتو که مواسات او صحابه به څه چل کو هغوی به مواسات نه کو هغوی به مساوات کو. خیر ښېګړه خو دې ته وایي چې لږ شی ورکه هغوی به ویله چې زما څه دي چې دا غونډه غله ورکوم هغوی به مساوات کو مساوات. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه دلته زموږ علما لیکي. نو بل سره خیر ښېګړه وکړه شهر المواسات پېشمنۍ ورکړه روژه ماتې ورکړه غریبانانو له او بیا څه وایي اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وهو شهر یزاد رزق المؤمن فیه په دې کې د مسلمان رزق زیاتېږي. خو نه وایم څوک یې وایي حضور پاک مبارک فرمایي مسلمان رزق زیاتېږي. بل له دې پېشمنۍ ورکړه تعالی به خدای یو پویا زیات کړي د دې نه هم زیات اخلاص چې څومره زیاتي بل له دې روژه ماتې ورکړه د هغې یو پویا بلکې د هغې نه زیات به خدای پاک درکړي. دا یار ما خو نه دی ویلې زما خو خوله ده ما خو د رسول الله مبارک اوت حدیث ته شروع کړی دی د مسلمان رزق پکې زیاتېږي په دې د غریب هم زیات شو خلکو ورسره خیر ښېګړې وکړي او چې د مالدار کم ورکه دله به هم خدای پاک زیات کړي. ما خو تاسو ته تېره جمعه ویلي چې رسول الله مبارک 3 څیزونو باندې قسم کړی دی. د پیغمبر مبارک خبره بې قسمه موږ منو خو دا قسم بعضې وخت کې که حضور پاک خپلو صحابو ته هم خوړلی دی نو د تاکید او د مضبوطوالي دپاره خلک قسم خوري ولې الله رښتونی نه دی څه الله والعصر نه وایي قسمونه نه خوري خدای پاک ته وایي خدای قسم ولې خوري رسول الله مبارک والذي نفسي بیه دا قسم ولې خوري خپلو صحابو ته وایي صحابو خو په هغه دونه مضبوط ایمان و چې ټنګېدلی ایمان نو 3 څیزونو باندې قسم خوري او پکې دا دی چې صدقې سره به مال کمیږي نه صدقې سره مال نه کمیږي. زمارونو مونږ شیټرینګ شروع کړی دی او انشاءالله شیټرینګ د روژه کې دا لومبې لنټر که خیر یې چوخه نو بهر قدم مونږ سره کړی ده چې څه تعاون به پکې کوو. تاسو ته هم دا وایم چې څه تعاون کوئ نو د رمضان تعاون وکړئ چې خدای پاک دا لنټر په خیر او عافیت واچوي. سخت مونږ سره څونه ځای تنګ دی اوس د ګاډو د درولو ځای نه نشته څو کله یو ځای درو کله بل ځای او نن دونه خلک دی چې په دې لارو کې بره چت کې هم ډېر نه ځایږي او لاندې هم نه ځایږي. چت خدای پاک تیار کړي نو زموږ ټول سیسټم به برابر شي. الله دې تاسو هر کې داسې میاشت ده چې یو خبره دې میاشت کې راته بله وکړم د چندې پورې راله زمانونو زه تاسو ته یو اعلان کوم چې څوک هم اورې دا اورې. بعضې خلک په دې سوشل میډیا زما نوم استعمالوي او د بار ملکونو د یو ځای نه بل ځای له پیسې وله راځي او زما نوم استعمال کړي. زه ګورې چا نه چندې غواړم
نه څوک سوشل میډیا زما شته چې د خلکو ته ووایم چې دا شی راوړی، څوک زما نوم یادوي د جومات په نوم، او څوک د مدرسې په نوم باندې، او څوک وایي دا مې رشته دار دی، څوک وایي دا مې خپل دی، او څوک وایي دا مې استاد دی. او دوه دایې مې ونیول خلک، دوه دایې مې ونیول. پروس کال مې یو سړی راغی ما ته یو کلیپ را لوکا، مې څه وایي دا لږې پیسې تاله چا را لیږلي دي. مې زما څه کار دی، ما ته سړی مې لوکا. لږ ساعت پس سړي ټیلیفون وکړ، وایي ما خو وله 10,000 روپۍ ورکړی وې چې دا غله ورکړه چې دا جومات کې ولګي. مې ما له 3,000 راکړي دي او جومات ته مې ورکړې والې. قرنګې پرونه یو خبره ده، مونږ له خو د جومات د اواز وکړو نو خلک راولېږي که نه. دوی ما خو یو سړي ورکړی په پرورۍ کې پیسې، مې پروري نه پرونې راوړې دي جومات له مې ورکړه. نو زه خلکو ته هم دا خبره کوم چې ما سره د چا څه کاري نو ما سره ډایرکټ خپله رابطه کوئ. زه سوال نه کوم د چا نه چا نه چندې غواړم، نه چا نه سوال کوم، نه مې څوک رشته دار شته، نه مې څوک دوست شته چې زما په نوم چندې غواړي. ولې غواړي؟ زما په نوم باندې هېڅ چاله مه ورکوئ. خلک لګیا دي، زه نه غواړم او خلک غواړي زما په نوم. زه سوال نه کوم او خلک زما نوم استعمالوي. ولې استعمالوي؟ ګناه کوي. زما نوم څوک د اواز زما چې څوک هم اوري، او زما نوم چا هم د چندې دپاره او د جومات دپاره او د مدرسې دپاره استعمال کړه، دا به چورلټ دروغ وایي. څوک وایي دا مې ماما دی، څوک وایي دی مې تره دی، څوک وایي دا مې رور دی، څوک وایي دی رواره یم، او څوک وایي دی خوری یم. ټول دروغ وایي. د حیران شم چې دا مهرباني وکړئ که داسې چا سره سوشل میډیا زما په واسطه رابطه وکړله، ما سره ډېرې خپله رابطه کوئ، دا غل پته ولګي. دا مې خیر یو زیاتي خبره وکړه. نو شهر المواسات د خیر ښېګړه بیا څه وایي؟ دا هغه میاشت یزاد رزق المؤمن فیه. اوس بله واوره، ماشاءالله. من فطر صائما کان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه. چې روجهدار لچا افطاري ورکړه، روجهدار لچا افطاري ورکړه، دومره ثواب یې شو لکه مریی چې ازاد کړي. مریان خو نشته اوس یو سړي وي ارمان که مریانو ما به هم د خدای په نوم ازاد کړی. مریی خو په 10,000 هم کېده، په 20,000 او په 1,00,000 به هم کېده. کانه کمن اعتق رقبة لکه مریی چې ازاد کړ مریی. او بل څه شی دی؟ ومغفرة لذنوبه، او دا د ګناهونو مغفرت هم شو. عربو کې دا ډېر لوی رواج دی. مازدیګر چې څوک رواني په لاره باندې ځای په ځای خلک ولاړي په دې روډونو باندې، او صاحب پیکیجې جوړې کړي، په هغې کې ډبل لوټه هم پرته وي، په هغې کې یو مالټه هم پرته، یو سیب هم پکې پروت، یو 5-6 کجورې هم پکې وي، د اوبو بوتلګي هم پکې وي. بس دا 4-5 څیزونه یو ځای کړي او ډبي کې بند کړي، او چغې به راته وي، لاس به راته خوځوي، دا لاس به خوځوي، نو ګاډي ودرېږي، نو که ګاډي کې 14 سورلی وي نو 14 وله ورکړي. څومره لوی ثواب یې وګټه. او ځای په ځای بیا چې ماښام ته 5-6 منټه وي، نو ځای په ځای په دې هوټلو کې او په دې لارو کوڅو کې خلکو د خپلو دوکانونو نه مخکې دسترخوان غوړولي. نو ورشه خدای پې څونه باده کړې ده، څونه پې خدای باده کړې ده. نو موږ دا شی نه کوو. دا شی په کار دی چې یو چاله افطاري ورکړه، روژه ماتې ورکړه، داسې شوه لکه چې مریی ازاد کړي وي. او دویم ګناهونه به الله مات کړي. نو صحابه وی قیل یا رسول الله لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم. هر چا سره خو دومره شي نه چې چاله روژه ماتې ورکړي. بعضې خو پکې غریبانه دي. اوس یو غریب و چې دا ثواب ګټل غواړم، نو هغه سره خو څه نشته. نو رسول الله مبارک فرمایي یعطي الله هذا الصواب لمن فطر صائما على مسقة لبن او تمرة او شربة ماء. وی دا ثواب د هغه چا هم کېږي چې چاله یو ګوټ پی ورکړي، چاله یو ګوټ اوبه ورکړي، چاله یو کجوره ورکړي. خبره یې درته اسانه کړه. دا نه چې موړې کا، یو کجوره دې مو ورکړه، یو کجوره روژه ماتې له، یو ګوټ اوبه دې مو ورکړې، یو ګوټ پی دې مو ورکړ، یو ګوټ پی. نو دا ثواب دې وکړه، ګناه دې معاف شوه، او زیات دومره ثواب دې وشو لکه چې مریی دې ازاد کړی. زمارونو چې اوس تا یو ګوتی کجورې واخېستې، هلکه په څو؟ په 200 کیلو دي، په 200 کیلو. نو چې 200 باندې د کیلو واخېست، نو په هغې باندې 50 کسان روژه ماتوي. نو چې په 200 باندې تا ته د 50 کسانو لکه 50 مریان چې د ازاد کړي د خدای بنده، 50 ځله به د خدای د ګناه نه معاف کړي. ورونو سترګې مه پټوو دلته کې.
په دې ویښ شه د رسول الله مبارک په دې حدیث عمل وکړئ. احادیثو مقصد عمل کول دي چې موږ د پیغمبر مبارک په حدیث عمل وکړو. اشبع صائما، واه واه، او که چا موړ که روجهدار، سمې موړ که نو ثواب یې څومره دی؟ کان له مغفرة لذنوبه وسقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا وهو بل سوی. وی که چا یو سړی موړ که موړه پوره موړ که او روژه ماتی وله ورکه او ډوډۍ م وله ورکله، الله به ګناه مو بخي او د حوض کوثر به وله خدای پاک ورکړي. د هغې نه پس تنده نشته. جنت یې ذکر که خو جنت خو بیا تنده اړو ښه د تندې سیزن خو د تندې وخت خو قیامت دی، بس هغه تنده ختمه شو. جنت کې خو بیا سړی برابر دی، هغې خو سم نشته دی. او چې چاله د روژه ماتې ورکړه بل ثواب یې څومره دی؟ دا هغه چې څومره د روژې ثواب او دومره ستا شو د هغه به نه کمیږي. څو خبرې شوې زما وروڼو څه ګوره، یو خو دې په یو کجور او په یو ګوټ اوبو په یو ګوټ پیو باندې ستا خدای ګناه معاف کوي او د یو عمرې برابر ثواب درکوي. او که پوره دې موړ که نو ګناه دې معاف شوه او د رسول الله مبارک د حوض کوثر اوبه به هم تعالی خدای پاک درکړي او د هغه د روژې برابر ثواب شو. بعضې خلک د بل په روژه باندې روژه ماتې نه ماتوي، یاره وایي بیا زما کمیږي، نیکبخته ستا نه کمیږي. پیغمبر مبارک فرمایي ستا نه کمیږي او ستا برابر ثواب د هغو شو. او بیا څه وایي؟ شهر اوله رحمتون، اول رحمت دی، دا تاسو ته ما ویلي، او دویم مغفرت دی، او دریم د اور نه ازادېدل دي. ښه ورېږه بیا درته ویم درې قسمه بندګان دي. یو هغه بندګان دي چې هغه ډېر نیکان دي، ګناه سر نه نشته لکه پیغمبران شو، سر نه نشته، یا ګناه شته خو نیکان دي ګناه ډېره لږه ده. دا یو قسم شو. په دې انسان د اول نه د خپل خدای رحمت شروع شو، رحمت شروع شو، بیا د خدای رحمت نه بندېږي. اول پہ رحمت شو، دا اول د باندې رحمت شو، بس بندېږي نه بیا. او دویم هغه دی چې ګناه هم کوي او نیکي هم کوي، دواړه شته، نو دا سره دی په ده باندې رحمتونه وورېږي. نو چې د میان دا لس ونیسي نو خدای پاک یې معاف کړي ویې بخي. څوک دی د عتق من النار آخره دی چې دا لس ورځې دا شل ورځې ونیسي او اخري یو ویشتمې ته ور داخل شي او هغه ونیسي، نو الله پاک دې د جهنم د اور نه آزاد کړي. قسم په خدای پښتانه وي د لوټ میاشته، نو دی وي د لوټ دا معنا چې راشه د خلکو جیبونه لوټ کا، دغه لوټ نه دی، لوټ دا معنا چې ثوابونه لوټ کا، وګټه ثوابونه. لیکن زما وروڼو بیا څه وایي؟ من خفف عن مملوکه فیه اعتقه الله من النار. که چا خپل زمیدار سره، امسایه سره، مزدور سره، غلام سره، وینځې سره، هغه زمانه کې خو مملوک غلاکه وینځه وه، اوس پکې دا ټول داخل کا، نوکر دی، کلاس فور دی، او هغوی سره دی ګزاره وکړه او کار دی پې کم وکړه چې روژه ده، الله به د سر د جهنم د اور نه آزاد کړي. مفت داسې ده لکه چې په سړي باران وریږي او دی د سر بل طرف ته کي. نه نه نه، دا د رحمت باران دی، دا د مغفرت باران دی، دا د جهنم نه اور نه ازادېدل دي، دې نه به سر نه تختو. زما وروڼو څلور کسان نه بخلي کېږي، څلور کسان دا نه بخلي کېږي. لیلة القدر چې کم هغه شپه ده، هغه شپه ده چې کومه شپه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده، او هغې کې یو خاص ټیم دی چې په هغې خاص ټیم الله د هر چا دعا قبلی. لیکن د دې او لیلة النصف من شعبان، شعبان په 15مه خدای پاک ډېر خلک د اور نه ازادوي هلته کې. لیکن دا څلور نه بخلي کېږي. څلور کوم دي؟ مدمن خمرین، چې همیشه شراب څکي. اوس مبارک پکې همیشه لفظ راوسته. څه مطلب؟ که یو سړي شراب وڅکل او بیا دې توبه ویسته، نه خیر ویڅکل او معافي غوښته توبه، خو چې مدمن دی همیشه شراب څکي، دې نه بخلي کېږي په روژه کې. شکر ګناه نه مونږ خلاص شو د خدای پاک وجه. ډېر قمقل خلک دي چې هغه به څکي، ډېر بېوقوفان دي چې هغه به شراب څکي، او نن سبا د شرابو نوم بدل دی، نوم د شرابو د خمرو ورته نه وایي، نور نومونه وله خلکو یې ښودي دي. نو یو دا نه بخلي کېږي. نمبر 1. دویم څوک نه بخلي کېږي؟ عاق لوالدیه، د مور پلار نافرمانه، د مور پلار نافرمانه نه بخلي کېږي. مور پلار روغه ورسره وکړې، جوړه ورسره وکړې. که چا نه مور پلار خپوي، رمضان میاشت ته لږه تحفه واله او ورشه د ښځې مه منه،
خو د ښځې د لاسه د مور پلار نه حق دی که نه نافرمانه دی د ښځې خپل حق دی او د مور پلار یې خپل حق دی د ښځې مه منه مړه د مور پلار ته خپه او د ښځې مني نو خپه کېږي نه د ښځې بړوا دی بړوا خو ټیک ده خو دومره هم نه که نه د ښځې خپل حق شته که نه بس دی ډوډۍ ولا راوړه جامه ولا راوړه پیزار ولا راوړه ډاکټر لی بوځه مینه ورسره کوه محبت ورسره کوه هم درته ویم لیکن داسې به هم نه کوې نو ښځې مور پلار به د ښځې دپاره نه پرېږدي نو مور پلار که د چا نه چې چا نه هم خبري زما دا بیان چې څوک هم اوري نن به دا فیصله کوو که خیر انشاء ډېر وایي یاره نو ما سره زیاتې کوي یاره نو زما ښځه نه ده خوښه دا کیدي چې د خواښې به انګور نه خوښه خو د انګور جبه 15 ګزه ده نو ځکه به یې نه خوښه ګر دا خو دې غریب او پسې 15 میاشتې په کوڅو کې چکرې والي دي ځان له خوښه کړې ده 15 میاشتې په کوڅو کې چکرې والي دي نو ځان له خوښه کړې ده او خامخا کور د دې دی او چې انګور راله او هغه ځان د کور مشر حسابوي نو خواښې له قار ورځي که نه زما مانه زوی ولې قبضه کوې دا اور زما و اوس تا په دغه کې واغېشت په لاسو کې واغېشته نو خامخا انګور دی لږه ګزاره کوي د خواښې سره او خواښې دې هم بې ځایه دغه نه کوي ګورې بعضې خواښیانې مسې هغه څه ورته ویلې کېږي مې لیونی شوي په تورجمې باټینګڼ غواړي نو هغه قصې د خواښې هم نه کوي ګزاره یاره خره بشیر جان خو له دې غمه خلاص دی دې لا وایي ما له ښځه نیکبخته شکر وباسه چې به دې غمه خلاصې جنت کې بدله خدای که خیر انشاءالله در کوي ښه بشیر جانه ښځې نوم دې واغش که نه دا کونټۍ دي دا سر دې پې وامه دا چا چې کړي دوی نه تپوس کوه نو والدې د په دې به بیان درته یو جوبه وکړم انشاءالله او دریم کم یو دی قاطع الرحم رشته ماتولو والا رشته ماتول بایکاټ تا سره زما بایکاټ دې ورته وایي او ښځې ته څه وایي که تا زما دې رور سره بیا خبرې وکړې او دې کره لاړې ته په ما طلاق یې ته خدای دې طلاقي بې خو باته رور سره بیا وروسته دې رغېدل نه کېږي بیا راشي یاره چې ما خو دا خبره کړې وه اوس خو رغېدل نه کېږي دې سره څه وکړم مې زه سره څه وکړم اوس خو ما 3 طلاقه ویلي دي اوس به څه کوم که ماما کره لاړې ته په ما طلاق یې که تره کره لاړې ته په ما طلاق یې که دا رور دې کور ته پرېښو ته په ما یاره نو بس حکومت دا شیدونه مې نه دي خوښ ګڼي که زما حکومت یا طلاقیان به مې پړي باندې تړل او سمندر دریاب کې مې غورځول ښځې لا زور شو ظالمانو رور سره د جنګ وکړو نو ښځې لا زور شو او بیا ټینګېدی نه شي دله بیا ټینګېدی نه شي نو کله یو ملا لځي او کله بل ملا لځي یاره ما دا خبره کړې ده نو ما له خو سخت قار راځي که ما خو یو فروز کال مې یو 2 څپېړې والي بیا خپه ومه ما ته ملګري وایي ځان له جنګ ګورې مې قار راغی که نه چې مفتو کې او په څه دا وره ښه ناشنا وه ښځه م راغلې وه سړی م را او سړي ته چې مې وکتل داسې یو بوتل غوندې و له منګکوري نه دقسې له منګکوري غوندې د اسقا غاښونه او د اسقا پوزه یې نیولې وه او ښځه په خیر برقه کې وه او پلار ده سره م راغلی و هغې سره م را نور رشته داران هم په څه باندې ورته طلاق ورکړی خبر یې که مو واورېدل نو تاسو مو وایي چې دا دونه ظلم وایي دا سپېره مې پېشمني له پاسه و چې پاسه یو 2 رکاته مونځ به مو کړي او پېشمنۍ به مو کړي او مونځ به مو کړي یو ځل مې وله آواز ورکړ کال یو نیم پکې 2 پکې تېر شوي ما نه هم خبره یېره چې ګناهګار نه شم ولې دلته په ممبر ناست یم پاسه که نه پاسه هم که بیا وله رالم نیکبخته پاسه پېشمنۍ وکړه مونځ به وکړې بیا یې راته وکړل چې په 3 ځل رالل وي ښه ده 3 طلاقه مې طلاقه کړې نو خوار چې پېشمني لري پاسه یا ظالمه 2 رکاتو مونځ لري پاسه ظالمه منزله دې پاسئ نو چې دی وی بس غلطي وشوه نو چې مې څپېړه اوچته کړه که نه او ښه مضبوط مې په دا کوکی وواو یو 2 څپېړې مې ووه مې چې ارمان دی چې اوس به خلک وایي چې دا ملا په دا خښته مې د سر و در باندې ګرځېدم تا خدای بې خو باسه شکل ته دی وګوره تاله بس ښځه در کړي اوس به وایي څه چل کوو مې اوس ټیک شکل څه چل کوې هېڅ حال مې نه کېږي ځان نه دې لوی لاټي برنس جوړ کړی دی خوار شي ښځې موندلې دي په ښځو قبر کوئ ولې دا طلاقیان په ښځو قبر کوي یاد وساته زما وروڼو ښځو سره به ظلم په رمضان کې نه کوئ
که وکړه خدای به دې نه د قیامت پر ورځ تپوس کې ښځه نه نشي کولی. ښځه ستا نه 2 ګنټې مخکې پاسي، رښتیا ووایه پاسي که نه پاسي؟ ولې؟ پېشمنې دله تیارې، ډوډۍ دله پخوي، ترکاري دله پخوي، 2 ګنټې ستا نه مخکې غریبه ویښه شوه پاسېده او بیا په تام ډوډۍ وخوري، ته وخورې او هغه غریبه بانګ وایي او هغه بانګ نه مخکې لیا په هغه اخري وخت کې غریبه پېشمنې وکړي، منډې تړلې وي، دارو راوړه، ها واله، اوبه راوړه، ها دا واخله، مالګه زیاته ده، دا پېشمنې کې دا غوښه اومه ده، دا پلان کې دی، دا هغې غریبې بېخ ووته نو خامخا کله مالګه زیاته کله کمه کله غوښه پخی کله کچی، ته پاسه که نه؟ ته پاسه که نه پېشمني له وختي؟ ته خو پېشمني له هم نشي پاسېدی، بېغیرته په زور دې پاسئ. او هغه 2 ګنټې 2.5 ګنټې مخکې پاسېدلې ده غریبه، نو تا له پېشمنۍ تیار کړي، نو پېشمنۍ چې در باندې وکړي نو ته ښه مزېدار بیا بړستن نه کاږې، سپېره مونځ هم نه کوې. او که نیک سړی وي مانځه له لاړ شي، دا څه چل وکړي، دا مونځ وکړي، ته اوده شې هغه هغه لوښي وینځي، وایه که نه وینځي که نه؟ هلکه خبرې به رښتیا کوو، لوښي وینځي که نه وینځي؟ هغه ټول لوښي صفا کړي، هغه هر څه جارو کړي، هغه باورچي خانه مو وینځي، نو خوب لاړ، نو چې بیا ته چېرته ډیوټۍ موټۍ له ځې نو تا له بیا سسټم وسټم برابروي، تا خو ښه مزېدارې ډډې لولي، نو غرمه غریبه بیا پاسي، واه واه، نو ماشومان بیا القلارئ، هغوی له به هم ډوډۍ ورکوي ماشومانو له، بیا القلارئ، هغوی له جامې بیا انځه، هغوی له وجودونه بیا انځه، نو ماښام ته به په ما روژه لګېدلې ده او هغه د مازدیګر نه غریبه لګیا ده او روژه ماتې له ده تیاري، کله پکوړې پخوي او کله بل څه کله بل څه کله بل څه، او بیا ورته شریعت وایي سکه کول په شریعت کې د روژه کې مکروهه ده، روژه کې سکه کول څه دي؟ مکروهه. لیکن د کمې ښځې خاوند چې غصناک وي غصناک، نو هغه د هغې دپاره سکه هم کولی شي غریبه، حالانکه سکه مکروهه ده په روژه کې، لیکن خاوند غصناک و سکه هم کولی شي. نو وختي غریبه تیاری شروع کی، نو ماښام تا له روژه ماتې ته مخکې وکړې، اگر غریبه وروسته وکړي، نو چې روټۍ وخوري نو ته ښه مزېدار یا مونځ کړی یا نه، یا تراوله تلې یا نه، غریبه لګي هغه لوښي بیا وینځي. ټوله ورځ د غریبې په دې کې تېره شوه. په دې کې رښتیا ووایه دا ښځې د قرآن شریف تلاوت هم کوي، تاسو یې نه کوئ. په دې کې هغوی چې پېشمني وکړي، تهجد هم وکړي، او سپېره زمونږ سړي چې دي سهار مانځلی نه دي. په دې کې ته تراویح هم نه کوې، بړستن بدن د پاسه راواچوې، غریبه لګي هغه خپلې تراویح هم کوي، خپل منځونه هم کوي، نو ښځو سره ظلم به نه کوئ، جاتې به نه کوئ. قاطع و رحم، او بیا ته ماما سره روانه، تره سره روانه. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله رب العالمین دا مخلوق پیدا کړل، دا صله رحمي وراله او الله ته مضبوطه التجا وکړه، اخذ بحق الرحمن لفظ راغلی دی، مضبوطه التجا وکړه، الله ته مهمه سوی څه کې وی الله زما بس کېږي، وی چې څوک تا ختموي زه به ځان نه لرې کړم، او چې څوک ستا خیال ساتي د صله رحمه د رشتې زه به ځان سره یو ځای کړم. صله رحمي خیال وساتئ، روان یو بل سره په رشتو کې مه کوئ، بایکاټ مه کوئ، او دا د عدل بدل رشتې مه کوئ. دی راغلی دی زه ورځم، که دی زما تپوس ته نه راغلی زه نه ورځم، دی نه دی راغلی کوه ته صل من قطعکه، هغه صله رحمي ختمی ته یې ورسره مه ختموه، ته یې ورسره وکړه. نو دا 2 کاره به کوو انشاءالله نن. او چې څوک اوري هغې دې ما سره ووایي چې که د چا نه مور پلار خپی او دی په ناجیز دی په جیز دی مور پلار یې په ناجیز دی، خو بوډاګان دي، نن به ورسره روغه کوئ. ښه تحفه تحایف جرګې مه کوئ، تحفه تحایف ولې ولې یو څه خپو کې ورته سر کېدی، سجده نه، هسې د مینې ورته رغاوړو ځه به ما معاف کړه، نور بنده ته رکوع سجده منه دي. او بل دا چې که چا په صله رحمو کې روانې دي نو دا کشر دې مخکې شي او مشر له دې ورشي او معافي دې ترې وغواړي. دا د رمضان میاشت ده، ولې دوا دې نه قبلېږي، مغفرت دې نه کېږي چې دا کارونه کوي. او څلورم څوک دی؟ مشاحن، کینې والا، بغض والا، نفرت والا. یو کینه ده، یو هغه کینه چې هغه سخته کینه او دشمني پکې راشي. یو خبره ده، بعضې وخت کې یو سړي د چا مال خوړلي نو هغه سره یې پړه کې لږ بغض راځي. یو سړی یو ظالم په یو سړي ظلم وکړي نو لږ کې راځي، هغه خیر دی. خو بې ځایه یو مسلمان سره کینه ساتل، یو مسلمان ته کوشش کول چې ضرر ورته ورسوم، یو مسلمان ته داسې کینه چې دشمنۍ ته خبرې رسوي، د ده نه قبلېږي. نو دا 4 څیزونه دي زما وروڼو، د دې به پوره خیال ساتو. ښه د دې نه به
یو مور پلار سره جوړه به وکړې که خیر انشاءالله صله رحمي که د چا ختموي دا مه ګوره چې هغه خو را سره بد کړي دي کوي دې به دا هغه خدای ته وسپاره تاله به خدای پاک عزت درکوي. او دریم شراب خو شکر دی نشته او که څوک یې څکي توبه دې ترې وباسي. او څلورم مسلمان سره دې کینه نه ساتي، بغض دې نه ساتي. دا څلور خبرې شوې.